دا هیواد ولسونه سمې غرونه سرحدونه مدرسې او مکتبونه بل ویاړلي تاریخونه مدرسې او مکتبونه بل ویاړلي تاریخونه. د پوهنې وزارت په تیره اونۍ کې د رهبري او مدیریتي وړتیاو لوړولو په موخه 4 ورځنی علمي او مسلکي سیمینار چې د پوهنې وزارت لخوا د هیواد د ولسوالیو او ښوونیزو ناحیو د 403 آمرینو لپاره پیل شوی و. د پوهنې وزارت د سرپرست الحاج مولوي حبیب الله آغا او یو شمېر مسؤلینو په حضور کې رسما پای ته ورسید. په یاده غونډه کې د پوهنې وزارت سرپرست په خپله اصلاحي وینا کې کار اهل کار ته پر سپارلو د ټینګار ترڅنګ له ګډونوالو وغوښتل چې د هیواد بچیانو د ښوونیز او روزنیز کیفیت لوړولو په برخه کې هڅې وکړي. د پکتیکا ولایت پوهنې مینوالو لخوا د یو باب مدرسې جوړولو لپاره 1.5 جریبه ځمکه وقف شوه. د ننګرهار عالي لیسې زده کوونکو لپاره د څښاک پاکو اوبو رسولو سیستم د یو تن ملي سوداګر حاجي احسان الله امیني لخوا جوړ او فعال شو. په بلخ ولایت کې د 800 تنو ښوونکو لپاره د وړتیا لوړولو سیمینار د یاد ولایت پوهنې رئیس او چارواکو په حضور کې پیل شو. د غزنی ولایت پوهنې ریاست د سواد زده کړې څانګو مسؤلینو لپاره د وړتیا لوړولو 2 ورځنی سیمینار ترسره شو. د لوګر ولایت پوهنې ریاست اعلان وکړ چې له ځانګړي پلان سره سم به د نوي ښوونیز کال لپاره د دې ولایت ښوونځیو ته 18,000 نوي زده کوونکي جذب کړي. د شرایطو وړ ماشومانو نوملیکنې پروسه به د 1403 لمریز کال د کب میاشتې په لومړۍ نیټه پیل او دوري حمل میاشتې تر 15 نیټې پورې به دوام وکړي. د پوهنې وزارت لخوا د یوې همکار ادارې په ملاتړ د بدخشان ولایت پوهنې ریاست ته تعلیمي مواد چې پکې درسي کتابونه د تدریسي مرستو کڅوړې او دفتري توکي شامل دي تسلیم شول او تمه کېږي د نوي ښوونیز کال په پیل کې به ښوونځیو ته وویشل شي. د ارزګان ولایت پوهنې ریاست په انګړ کې د نیالګیو کینولو مراسم د پوهنې مسؤلینو له لوري په تعلیمي ادارو کې د یو شمېر زینتي او میوه لرونکو نیالګیو په ایښودلو سره پیل شول. په بامیان ولایت کې د سیمه ییزو ټولګیو د 219 تنو ښوونکو لپاره د مسلکي وړتیاو لوړولو 15 ورځنی روزنیز ورکشاپ پرانیستل شو. د نیمروز ولایت د ښوونځیو د تعلیمي شوراګانو غړو لپاره د وړتیا لوړونې 2 ورځنی سیمینار په مرکز زرنج ښار کې د پوهنې رئیس الحاج مولوي ګل احمد حقانی په حضور کې جوړ شو. د کندهار ولایت خاکریز ولسوالۍ اړوند ښوونځیو د تعلیمي شوراګانو غړو ته 2 ورځنی روزنیز سیمینار پیل شو. او وروستی خبر همدا چې د یو همکار بنسټ لخوا د بغلان ولایت له پوهنې ریاست سره د ښوونځیو 15,900 ټوکه درسي کتابونه مرسته وشوه. د یاد ولایت پوهنې مسؤلینو په وینا دغه کتابونه چې د پوهنې ریاست ګودامونو ته لیږل شوي ټاکل شوي د نوي ښوونیز کال په پیل کې د ښوونځیو پر زده کوونکو وویشل شي.